السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چلته یو ځل بیا ښه راغلاست ته وایم خدای شکر روغ او جوړ یاست او د ښه جامې پتن یې دا چې موږ او تاسو د ایډراپونو هنټران یو یا د ایډراپونو ښکار کوونکي یو نو غواړم چې یو بل پرې ایډراپ ته معرفي کړم البته کوم لومړني معلومات چې دوی وړاندې کړي ډېر په زړه پورې دي دا چې وایي په کوارټر 2 کې به موږ لیستوو خپل ټوکن او یو ټوکن به تقریبا تر 15 پورې ایکسپیکټ کیږي معنی یو ټوکن په 15 USDT باندې سټار ټاور په نامه یو اپلیکیشن دی الوکیشن یې هم راوستلی دی چې معنی که چیرې تاسو 1000 پوینټه ترلاسه کړئ د ماینینګ د لارې 1000 پوینټه په یو ټوکن کیږي نو ریشیو یې معلومه ده او په کوارټر 2 کې لیستیږي نو ښه بریالی معلومیږي پرې پروژه ده جوین بکو بیا به وروسته وګورو چې څنګه کار دی لومړی تاسو پر لینک باندې کلیک وکړئ پر لینک چې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته یو صفحه درته راخلاصیږي په دې صفحه کې به تاسو د اپ را ډاونلوډ کړئ که پلی سټور راخلاص وو که دغسې بل ځای راخلاص وو دا رقم صفحه درته راخلاصیږي وایي تاسو لومړی رجسټریشن وکړئ نو د رجسټریشن دپاره به تاسو دلته خپل ایمیل ولیکئ زه ایمیل لیکم کله مې ایمیل ولیکئ سینډ ویریفیکیشن کوډ باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه کم پزل چې راغلی دا به دلې ولیکئ یو پله کوچنی زید بیا غټ زید مثال دا چې تاسو ته یو بل توري راتلی شي W او L بیا پر کنفرم باندې کلیک وکړئ کپچا ایرر کپچا غلطه وه نو بله کپچا راکوي دا کپچا به سمه کړئ PENC وګورو چې دا کپچا سمیږي که نه دا کپچا سمه شوله ایمیل ته وریفیکیشن کوډ تللی دی نو راځو د ایمیل څخه خپل وریفیکیشن کوډ راخلو ګورو چې راغلی دی که نه دی راغلی تر اوسه خو نه دی راغلی که چیرې دلته نه و بیا راځئ سپام ته په سپام فولډر کې ګورو دا دلته کوډ راغلی دی دا کوډ به کاپي کړئ شپږ عددي کوډ او رابسئ د لیول ته پیسټ کړئ بیا بلته وروسته پاسورډ انتخاب کړئ او دغه رنګه به لاندې بیا په کنفرم چې کله هم پاسورډ او کنفرم پاسورډ دواړه ولیکئ رجسټر امیډیټلی پر دې باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ رجسټریشن سکسسفول شو تر څو چې دا دی اوس تاسو ته صفحه راځي چې معنی اپ را ډاونلوډ کړئ نو موږ انډراید انتخابوو یا ګوګل پلی انتخاب کړئ صحیح دی ګوګل پلی صحیح دی زه ګوګل پلی 90 MB اپ دی دا به را ډاونلوډ کړو تر وخت به انتظار ورته وکړو اپ را ډاونلوډ اوس بیا اوپن کړئ چې کله مو اوپن کړئ دلته اوس بیا خبرې ته والټ لري او که نه لري که چیرې والټ لري آی هاف والټ ووایه او د بل والټ 12 پریز چې هغه راودلې پکې پیسټ کړه چې تاسو د بله مخکې والټ وي او که چیرې والټ نه لري نو پر والټ په کلیک وکړئ او هغه کی پریز درکړي هغه به د ځان سره وساتئ نو که چیرې نو والټ په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته والټ درته جوړېږي سنګل انټرنیټ والټ او آیډنټیټي والټ او بیا لوړه جوړه یې ګوره پاسورډ او دا ټوله شیان ورکوي نو راځو موږ بېرته شاته ځو بیک ځو زه ورته وایم چې آی هاف والټ زه والټ لرم نو باره نور طریقه یې دغه چې د آیډنټیټي باندې به کلیک وکړئ دلته به وراسئ خپل هغه 12 لغتونه چې د کوم بل والټ هغه به راواخلئ دلې به یې پیسټ کړئ نو دا به زه ورته راواخلم کله چې مې هغه دلې پیسټ کړله دلته به لاندې خپل د والټ دپاره نوم انتخاب کړئ مثال زه والټ نوم ورته انتخابوم او دلته به لاندې پاسورډ سیټ کړئ او دغه لاندې پاسورډ پرومپټ چې دی دا دغه دی اپشنل دی نه غواړي هغه باندې لیکو کله چې پاسورډ شان او ورډونه مو راوړله نو بیا به راسئ پر دغه باندې ټیک مارک وکړئ او امپورټ والټ په کلیک وکړئ او کنفرم باندې به کلیک وکړئ دا ده ستاسو والټ جوړه شوله اوس به د مابینس پر اپشن باندې کلیک وکړئ په دې چې کله کلیک وکړئ دغسې جوین کنیکټ انوایټ ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ
او اوس نو لوګین درته راغی. لوګین چې ما کوم اول اکاونټ جوړ کړی و په هغه ایمیل او هغه شان بدلې ورکړي نو تاسو ته به ستاسو جوړ شوی اکاونټ لوګین سي. زه ایمیل ورکوم، تاسو هم ایمیل ولیکئ. کله چې مو ایمیل ولیکئ پر لوګین باندې کلیک وکړئ نو دا دی اکاونټ راخلاص. اوس کله اکاونټ راخلاص شي دا رقم 50 پاور چې دی دا تاسو درکوي. تاسو به لومړی پر د اوپن باندې کلیک وکړئ. کله پر اوپن باندې کلیک وکړئ ستاسو ماینینګ چې شو شروع سو دلته انیبل راوړئ که نه و شروع سوی بیا پر اوپن باندې کلیک وکړئ. نو اپلا ټویټر ته ولاړ شئ، ټویټر یې جوین کړئ، بیا راسئ ټلګرام یې هم جوین کړئ، بیا دا ځای باندې کلیک وکړئ، بیرته شاته راسئ او بیا پر اوپن باندې کلیک وکړئ. تر اوسه هم نه خلاصیږي. نو ماینینګ انکم ریکارډ دلته خو شی نشته، په دا ریفریش باندې کلیک وکړئ یا دا دی. په دا ریفریش هم کلیک وکړئ نو ستاسو ماینینګ سټارټ سو دا انیبل درته راوړي چې اوپن خلاص. نور نو پاور هم شپېته ته ورسېدی. ستاسو ماینینګ بالا شروع دی، په څلور ساعت کې وار ورته راځئ د خپل پوینټونه دلته ریفریش کوئ. چې ریفریش یې کوئ نو بیا ځئ هغې خواته ټوله پوینټونه ستاسو دلته لوړ راځي. د ماینینګ انکم ریکارډ کې لیکل کېږي او دغه لاندې ستاسو ریفرل لینک دی خپل ملګرو سره شیر کولی شئ، نو ملګري هم دعوت کولی شئ. او دغه رنګه دې خواته دا نور د والیټ مربوط معلومات دي، دا ستاسو ریفرل کوډ دی او دا د ژبو سیټینګ و د دې شیانو د والیټ خپل سیټینګ دی او دا زموږ والیټ ته نو تاسو کولی شئ چې د دغه ماینینګ څخه استفاده وکړئ. ښه پروژه معلومیږي. اوس لومړی د سر دی، خپل کار پکې وکړو. که چیرې نور اپډیټ هلته زه په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. نو هیله ده چې د نورو داسې ایرډراپونو لپاره او د هغه کوم ایرډراپونه چې مې درسره شیر کړي د هغوی د اپډیټ لپاره کولی شئ زما ټلګرام چینل سره جوین کړئ، همدارنګه زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو ستاسو سپورټ وي. نو ښه وخت، والسلام.